السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو 14 لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د 14 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، تا د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، زا د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله د خپل نوي درس ته متوجه اوسئ او په دا 14 لوست کې د دوو نورو تورو عین او غین معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به عین ته راسو چې په پښتو حروفو د عین نوم دغه ډول لیکل کیږي. عین او غږ یې د انګلیسي ژبې د ای یا او په تورو تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د عین نوم داسې لیکل کیږي، عین. اوس د عین توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. عادي په انګلیسي داسې لیکل کیږي، عادي. او د عادي انګلیسي معنا ده سمپل. علم په انګلیسي داسې لیکل کیږي، علم. او د علم انګلیسي معنا ده knowledge. عاید په انګلیسي داسې لیکل کیږي، عاید. او د عاید انګلیسي معنا ده income. د دا لوست دوهم توری غین دی چې په پښتو حروفو د غین نوم دغه ډول لیکل کیږي، غین. او غږ یې د انګلیسي ژبې د جی اچ په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د غین نوم داسې لیکل کیږي، غین. اوس د غین توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. غالۍ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، غالۍ. او د غالۍ انګلیسي معنا ده کارپټ. غاښ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، غاښ. او د غاښ انګلیسي معنا ده ټوت. غالب په انګلیسي داسې لیکل کیږي، غالب. او د غالب انګلیسي معنا ده dominant. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 14 لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې عین او غین پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.